یا هغه دغه دی آنلاین دغه دی ویب دی ښه موږ تاسې ورډ مو تر دې ساحې پورې مو ویلی وو هغه د پاراګراف دغه ساحه مثلا زه راځمه ټکسټ مې ور واچوئ غواړم چې دا ټکسټ یا مثلا ښه کنټرول ای وامه یا مثلا ټوله ټکسټ به دې طرف ته کومه او یا هم مثلا بیرته خپل اصلي حالت ته راولمه یا پر دې ډول باندې کوم دا د دې لپاره استفاده کېږي ډیکریز او انکریز دغه دی انډنټ دی صحیح دی د دې لپاره استفاده کېږي ورپسې که غواړئ چې د پاراګرافو د لیکو په منځ کې موږ فاصله زیاته کړو هغه کولی شو چې د دې ځای څخه مثلا دا لیکو ته چې متوجه سي حتما یې تاثیر درته معلومېږي صحیح دی چې مثلا در کومه څونه مساحت موږ کولی شو د دوو لیکو تر منځ د هغه لپاره موږ د دې څخه استفاده کوو او دا لاین ان پاراګراف سپیسینګ دی سپیسینګ فاصلې ته ویل کېږي صحیح دی چې یا غواړئ چې د پاراګرافو تر منځ سپیس اضافه کړئ او یا هم غواړئ چې د لینو تر منځ سپیس اضافه کړئ اوس مثلا زه غواړم چې د دې زما کرسر په دې پاراګراف کې پروت دی صحیح دی دا اول پاراګراف کې که چیرې زه راسم پر دې باندې کلیک وکړم دی ماته یوازې اول پاراګراف دغه کوي سپیس یې کموي مثلا په دې پاراګراف کې پروت دی راځم مثلا پر دې باندې کلیک کوم دوهم پاراګراف ته په نظر کې نیسئ صحیح دی او دغسې مثلا راځم مثلا دا دریم پاراګراف دی دریم پاراګراف کې مې کرسر کښېښوئ راځم مثلا 1.15 اوس پر دریم پاراګراف باندې د یوازې کار کوي یعنې هر پاراګراف چې ستاسو خوښ وي په هغه پاراګراف کې تاسو کولی شئ چې تغیر د سپیس په لحاظ باندې پکښې کې راولئ چې څونه مساحت پکښې کې پرېږدئ ورپسې د دې څخه وروسته یو د لیفټ ټو رایټ ټکسټ ډایرکشن دی او یو رایټ ټو لیفټ ټکسټ ډایرکشن دی رایټ ټو لیفټ ټکسټ ډایرکشن او لیفټ ټو رایټ ټکسټ ډایرکشن څخه هدف دا دی اوس چې موږ تاسې مثلا زه خط شروع کوم مثلا مثال زه احمد نوشته کومه احمد دا د چپه طرفه څخه نوشته کېږي صحیح دی مګر په دې ځای کې زه کولی شم چې راسته طرف یې کړم چې د راسته طرف لپاره دغسې پښتو خط هم اوس راځم مګر تر ټولو ډېر لوی استعمال چې دی هغه موږ تاسې د پښتو خط لپاره استفاده کوو پښتو خط لپاره دا رقم ځینې وخت که چیرې تاسې متوجه سوي یاست تاسې خط نوشته کوئ مثلا مثال د احمد نوشته کوئ دا پښتو دی د احمد څخه وروسته مثلا د یو کالج نوم په انګلیسي باندې نوشته کوئ یا د یو کتاب نوم په انګلیسي باندې نوشته کوئ که چیرې متوجه سئ د هغه انګلیسي دغه چې نوشته کوئ اوس په دې ځای کې دا ډایرکشن یې سم دی بوک پر دې رقم باندې به نوشته کېږي او ته بیا مثلا ژبه یې ور اړوې بېرته یې پښتو ته اړوې مثلا غواړې چې د دې احمد څخه وروسته اول د واره باید احمد راسي وروسته بیا بوک راسي بیا هغه مربوطه موضوع ته غواړې چې په پښتو باندې بېرته نوشته کړې نو بوک باید په کوم ځای کې راسي په منځ کې باید چې راسي نو د دې لپاره موږ د دې ډایرکشن څخه استفاده کوو نو راځم بېرته پر دې ډایرکشن باندې کلیک کوم احمد ورپسې بوک بیا مثلا هر پښتو توري چې نوشته کومه یا هر پښتو موضوع چې نوشته کوم د هغه دپاره زه استفاده ځینې کولی شم نو ډېر لوی استعمال چې دی دا یوازې پښتو نه ده په عربي کې هم دغه رقم استعمال لري په فارسي کې هم دغه رقم استعمال لري او په نورو ژبو کې هم دغه رقم استعمال لري شاید د مونوګراف په لیکلو کې د دا رقم شي سره مخامخ شئ اول یا مثلا تر اوسه پورې شاید ورسره مخامخ شوي یاست د دې لپاره دغه تجسس ډېر فکر یې و دې ساحې ته ځینې کسان اکثره وخت کمپیوټر یې لر اخیستی د یو چا سره د دغه مشکل د حلولو په خاطر باندې دغه کوي چې دا مشکل زه څه رقم حل کړم پکښې کې نو هغه کولی شي چې په دې ځای کې دا مشکل حل کړي ورپسې د دې څخه وروسته زه راځم مثلا هغه هم کولی شي عینا پر دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې دغه وکړي مثلا ته غواړې چې مثال مثلا د رنډ دا ټکسټ ور واچوئ د دې سپیس کمومه دیم سپیس کم ورپسې مثلا غواړې چې په دې ځای کې د دې پاراګراف څخه وروسته ته غواړې چې په پښتو باندې نوشته کړې دا چې په پښتو باندې څه رقم نوشته کېږي د هغه دپاره موږ فقط د کنټرول او شفټ و په پښتو باندې شروع کېږي په پښتو باندې ته باید چې د دې طرفه څخه شروع کړې او د دې خوا څخه پښتو شروع کېږي په دې ځای کې بیا کولی شي چې پښتو باندې نوشته کړې بله یا په دې ځای کې بیا هلته ضرورت نشته د دې هدف دا و ما ویل مال که چیرې ته پښتو و انګلیسي په یوه لیکه کې نوشته کړې
د دې لپاره موږ د هغه څخه استفاده کوو مګر نور ساده په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې پښتو استعمال کړئ فقط ژبه چینج کړئ. ورپسې زه غواړم د دې ټکسټ رنګ چې موږ اړوو هغه موږ کولی شوی چې په دې ځای کې یا سور کو یا هر رقم چې تغییر کوو دا یوازې د زما د لیکلو ډول اړوي رنګ یې وراړي مثلا یا شین قلم یا سور قلم یا تور قلم یا هر قلم چې دا ساحه چې د په دې ساحه کې موږ کولی شو چې ټول پاراګراف ته رنګ ورکړو مثلا د خط رنګ به پر هغه رنګ باندې پاتې خط هغه تور رنګ دی مګر نور کوم ځای چې خط لیکل شوی دی هغه ساحه دی رنګ درته اړوي صحیح دی دغه اکثره وخت موږ تاسې د دغه دپاره هم استفاده کوو ځینې یا رنګر روکې پرنټوو مثال داسې دغه د دې لپاره استفاده کوو نو د دې څخه استفاده کوو ورپسې زه کنټرول زیډ وایم چې دغه حالت یې ولاړ سي که غواړئ چې دغه ټکسټ په ټیبل باندې بدل کړئ یا خپل ټکسټ و ټیبل ته واړوئ د هغه دپاره کولی شئ چې د هغه ټکسټ سلیکټ کړئ راسي یو بټن بارډر دی بټن بارډر یعنی لاندې یو لیک ورته کش کسی دی ټاپ بارډر دی لیفټ بارډر دی رایټ بارډر دی نو بارډر دی آل بارډر مثلا پر دې رقم باندې تاسو کولی شئ چې خپل ټکسټ و ټیبل ته چینج کړئ د ټیبل په شکل باندې درته راسي صحیح دی دا بیرته کنټرول زیډ پر وامه ورپسې په دې ځای کې موږ کولی شو چې د خپل معلومات یا خپل ډیټا په اسینډینګ یا ډیسینډینګ آرډر باندې دغه کو ولیکو اوس مثلا زه بیرته به دا دغه پاکم دیم د دې استعمال او د دې د استعمال لپاره سورټ یې نوم دی سورټینګ تاسې اکثره شاید ورسره بلد یاست په پوهنځي کې مو شاید ویلي د کوچني نمبر څخه و لوی نمبر ته یا د لوی نمبر څخه کوچني نمبر ته چې سعودي و نزولي موږ ورته وایو چې پر دې ډول باندې موږ غواړو چې خپله ډیټا یا خپل معلومات سورټ کړو د دې څخه استفاده کوو مثلا په دې ځای کې اول توری وي ده په دې ځای کې اول توری ټو ده په دې ځای کې ټي ده په دې ځای کې اس دی او په دې ځای کې آر دی که چیرې زه دا سلیکټ کړم کنټرول ای او راسم و سورټ ته مثلا پر اسینډینګ آرډر باندې دا دغه کوم اول آر رالی آر اس ټي ورپسې یو نسته وي دا پر اسینډینګ آرډر باندې سو او که چیرې غواړم چې بیرته پر ډیسینډینګ آرډر باندې کمه پر دې آرډر باندې بیرته اول وي راغله صحیح دی دا کولی شي چې نمبرونه او لغاتونه هم دغه رقم دغه کوي سورټ یې کوي سره مثلا یو دا اووه نمبره دی اوه دا خو سورټ سوي دی یا د یوه څخه تر اووه پورې یا د اووه څخه تر یوه پورې دا سورټ دی زه غواړم چې د اووه څخه و یوه ته یې سورټ کړم اووه شپږ پنځه دغسې په ترتیب سره تر اینه پورې هر څو چې کېږي نو د دې لپاره زه راځم دا سلیکټوم راځم و دې ته پر دې چې مې کلیک وکړئ پر اسینډینګ آرډر باندې چې کلیک وکړم دی هغه خپل حالت ته راځي او که پر ډیسینډینګ آرډر باندې یعنی د دوی څخه و کوچني ته بیا پر دې رقم باندې تاسو کولی شئ چې هم نمبرونه سورټ کړئ هم لغاتونه سورټ کړئ او هم پاراګرافونه سورټ کړئ یا په ترتیب سره یې ولیکئ صحیح دی ورپسې د دې څخه وروسته دا ساحه چې ده د پاراګراف سپیسینګ دپاره ده چې تاسو ته پاراګراف ښیي چې مثلا پر کوم ځای باندې ستاسو پاراګراف ختم دی مثلا راځم پر دې باندې کلیک کوم زما هر پاراګراف پر دغه ځای باندې ختمیږي صحیح دی دا اصلا دا یوز چې دی یوز یې موږ ډېر په دې ځای کې نه وایو ډېر استعمال چې دی هغه موږ د دې لپاره وایو که چیرې تاسو مونوګراف نوشته کوئ مثال ستاسو ټول مونوګراف یو نیم سل مخه دی په یو نیم سل مخه کې یو سل څلوېښت مخه ستاسو د مونوګراف اصلي موضوع ده او لس مخه چې ده هغه د مونوګراف مثلا دغه موږ فهرست ورته وایو فهرست دی د لیکوال نوم دی د لارښود نوم دی مثلا دا ځینې شیان دا رقم دغه دي که چیرې متوجه سئ دغه اول لس مخه چې دي دا رقم نمبرونه لري الف ب ت س جیم مثلا دا رقم نمبرونه یا ای څخه تر زیډه پر داسې نمبرونه لري او اصلي مونوګراف چې اساس ته یو سل څلوېښت مخه دی هغه بیا د اوله څخه شروع کېږي تر یو سل څلوېښتم پورې دغه دوه نمبرونه دا باید فرق سره ولري د دې لپاره هم موږ د دې څخه استفاده کوو دا چې څه رقم استفاده کوو هغه موږ تاسې په انسرټ کې وایو په انسرټ کې په دې ځای کې پیج نمبر دی د پیج نمبر د استعمالولو لپاره چې موږ تاسې مختلف پیج نمبرونه غواړو چې ورکړو د هغه لپاره موږ کولی شو چې د دې څخه استفاده وکړو پیج نمبر چا مختلف تر اوسه پورې راچولی دي ښه د هغه یو نفر یاست په ټولو کې پیج نمبر خو ډېر اسان دی چې تاسې واچوئ مګر پیج نمبر چې دا مختلف پیج نمبر واچوئ بیخي ډېر خلک مشکل پکې لري خصوصا په مونوګراف کې چې وایي زه غواړم چې دغه اوله صفحه چې ده
اوله صفحه، دویمه صفحه، دریمه صفحه دا یو رقم نمبرونه ورکړم، څلورمه، پنځمه، شپږمه، اوومه، اتمه، نهمه، لسمه بل رقم نمبرونه ورکړم، او د اول څخه تر 140 پورې زما اصلي مونوګراف دی هغه ته د اول څخه تر 140 پورې نمبرونه ورکړم. د دې لپاره موږ استفاده ځینې کوو. ورپسې بیرته که چیرې دا بند کړم بیرته د پاراګراف علامه یې د منځه وړي. صحیح دی. ورپسې دا چې دی دا د خط د سټایل په نامه باندې یادېږي. څه رقم کولی شو چې موږ تاسې خپل ټکسټ ته سټایل ور واچوو یا تغییر ورکړو. مثلا زه دا ساحه سلیکټ کوم، دا په هغه ساحه کې کار کوي چې تاسې سلیکټ کړي، مثلا پر دې رقم سټایل ورکوئ یا پر دې رقم سټایل ورکوئ، لږ یا په فرق باندې پوهېږئ. او اوس به شاید ډېر پوهېږئ. مثلا دا اوس په دې سټایل کې چې دی یو دا سټایل دی، مثلا یو دا سټایل دی، ټایټل دی، سب ټایټل دی، مثلا سب امپسیز دی، یا دغه مختلف ډولونه دي. یو دا ډولونه دي، یو هیډینګ 1 دی، هیډینګ 2 دی، هیډینګ 3 دی. دا موږ په ریفرنس کې وایو، په دې ځای کې وایو. وینئ هیډینګ 1، هیډینګ 2، هیډینګ 3 صحیح و. بله نور سټایلونه هم یې ورته اډولی سي او هم کولی سي چې ته خپل د خوښې مربوط یو سټایل پکښې کې جوړ کړې. مثلا راځې و دې ځای ته کریټ سټایل باندې کلیک کړې، ستا د خوښې مربوط مثلا ته وایه چې دا سټایل مثال د محمود په نامه باندې مثال یو سټایل جوړې. صحیح دی. اوس موډیفیکیشن یې وکړه پسې. موډیفیکیشن چې کوې د لینک ټو پاراګراف مثلا پر دغه باندې صحیح دی. هیډینګ 2 مه دغه کوی، هیډینګ 1 انتخاب کړه، مثال د محمود په نامه باندې دی. دغه سټایل چې دا تیو راچې د دې مثلا د خط ډول باید څه رقم وي، هغه ډول یې مثلا په دې ځای کې انتخابوي، په دې ځای کې مثلا د 14 پر ځای باندې 20 انتخابوي. دا مثلا بولډ کوې. کلر چې دی کلر یې خپل په خوښه باندې مثلا داسې یو کلر بور واچوو، دا زرغون کلر، دا کلر مثلا ورته انتخابوي. صحیح دی. مثلا دا ډایرکشنونه پر کم ډایرکشن باندې استعمالوي، فقط دا اوکې که پر دې رقم باندې. اوس ځینې وخت دا رقم پېښېږي چې دغه سټایل ستا ډېر پکارېږي. او مثلا ته راځې وایه دغه ساحه هم زه غواړم چې پر دا سټایل کړم، دا سټایل خو تا خپل په خپل نامه باندې د مثال جوړ کړی دی. نو راځې دا سلیکټ راځې پر دې ځای باندې کلیک کړې، د محمود په نامه باندې دا سټایل دی، دا ستا د خپل خوښ وړ سټایل دی چې تا جوړ کړی دی پکښې کې. صحیح دی. نو هم کولی سي چې خپل د خوښې مربوط سټایل پکښې کې جوړ کړي او ښه، او یا هم کولی سي چې ځینې سټایلونه کلیر فارمټینګ یا اپلای سټایل. اپلای سټایل د دې لپاره مثلا کوم سټایل ته غواړئ چې پر اپلای کې پر تطبیق کې هغه ساحه چې تا سلیکټ کړله، مثلا دا به زه بیرته بند کړم، راځم دا ساحه مثال سلیکټوم، راځم پر دې ځای باندې کلیک کوم، راځم و کلیر فارمټینګ خو مو ویلی دی مخکې په دې ځای کې چې د دې هدف څه دی. اپلای سټایل څخه هدف دا دی چې ته مثلا نارمل سټایل پر دغه کې پر تطبیق او که یا محمود سټایل پر دغه کې. صحیح دی. د دې لپاره استفاده کیږي. ورپسې د دې څخه وروسته یو فایند دی، یو ریپلیس دی او یو سلیکټ دی. فایند و هیڅ فرق نه کوي. په اپلای سټایل کې عینا دا رقم دی لکه ته چې په دې ځای کې یو سټایل انتخابوې او مثلا یا دا سټایل انتخابوې یا دا سټایل یا هر سټایل چې دې خوښ دی، دا ته فقط مثلا زه راځم دا به دغه پاراګراف په سلیپ کړم، که چیرې دلته هر سټایل انتخاب کړم دی هغه سټایل انتخابوي. او یا هم کولی شم چې د دې لارې څخه راسم و اپلای سټایل ته، په دې ځای کې هم دی ماته هغه لیست راکوي ټوله. اوس په دې لیست کې دغه نارمل سټایل دی، زه غواړم چې دغه نارمل سټایل پر تطبیق کړم. او یا کولی شم چې مثلا دا سټایل مثلا ټایټل سټایل یې کړم، او یا کولی شم چې موډیفای کړم په دې ځای کې بیرته دا رقم موډیفیکیشن کېږي لکه دا مخکې چې ما سټایل جوړ کړي. صحیح دی. یعنې دغه د محمود په نامه باندې کوم سټایل چې و دغه سټایل په دغه سټایل کې هم ته کولی شې چې په دغه سټایل کې بیرته ایډیټ وکړې. مثلا دغه سټایل دی دا بیرته موډیفای کړې، ته وایه چې رنګ یې زرغون نه دی، مثلا ته دا شین رنګ ورکړې، دا اوکې که دی اوس د محمود په نامه باندې دا خو ټوله موږ د محمود په نامه باندې دغه کړي و سټایل استعمال کړي و، نو د ټوله د محمود سټایل رنګ یې واړوي. خود یې کولی شي د دغه لارې څخه کولی شي، دا اوس چې ما وویله. ورپسې دا به زه کنټرول ای کړم، ډیلیټ به یې کړم. مثلا د رنډ فایند د دې لپاره استفاده کېږي چې تاسې
دا خو ډېره ساده دغه دی مثلا 15 پاراګراف دي یا ټوټل یو مخ دی او په دې 15 پاراګرافو کې تاسو د ویډیو په نوم باندې د لغات ژر پیدا کولی شئ که چیرې پکښې کې وګرځېږئ دا ویډیو ده مثلا ورپسې د هغسې په ترتیب سره دا ویډیو ده مثلا د هغسې په ترتیب سره راځو مثلا دا ویډیو ده ویډیو لغات ډېر ژر پیدا کېږي که چیرې تاسو ورته وګورئ مګر که چیرې ستاسو دا ډاکومنټ 1000 مخه یي 100 مخه یي 1500 مخه یي تاسو په یو مخصوص نوم پسې ګرځئ د هغه دپاره تاسو راځئ و فایند ته یا به پر دې ځای باندې کلیک کوئ په دې ځای کې کم لغات کم نوم یا کم توري ستا په کار دی کولی شئ چې فقط دلته په دې ځای کې دغه کې کلیک کې دی هغه توري اول درته پیدا کوي وی په هر ځای کې چې وی استعمال شوې ده د یوازې توري درته پیدا کوي او یا هم کولی شئ چې ویډیو پکښې پیدا کړي ویډیو مثلا دا ویډیو ده دا ویډیو ده دا ده او دا ده دا په ټوله ډاکومنټ کې څو وارې ویډیو تکرار شوې ده دغه دا هم کولی شئ چې مثلا پیدا کړي چې په ټوله ډاکومنټ کې مثلا 1000 مخه ډاکومنټ دی تا ویډیو څو وارې تکرار کړې ده په دې ځای کې درته وایي 4 ریزلټس 4 وارې تکرار شوې ده که 100 وارې تکرار شوي بیا 100 ریزلټس درکوي صحیح دی نو د دې دپاره موږ کولی شو چې د فایند څخه استفاده وکړو پر فایند باندې که چیرې کلیک وکړو یو دا فایند دی او یو هم اډوانسډ فایل دی اډوانسډ فایل څخه هدف دا دی چې ته یو لغات پیدا کوې هغه لغات په یو بل لغات باندې ریپلیسوي مثلا په دې ځای کې ویډیو ده مثال ته غواړې چې دا ویډیو چې هر ځای کې په دې ډاکومنټ کې ویډیو یې هغه ریپلیس کړې په څه نامه باندې مثال د احمد په نامه باندې مثلا دغه کې ریپلیس کړې find next ښه دی هم ریپلیس آل اوس په هر ځای کې چې تا ویډیو استعمالول دا دلته ویډیو ده دغه احمد سو په دې ځای کې احمد سو په دې ځای کې احمد سو او په دې ځای کې احمد سو نو دا اډوانسډ دغه دی اډوانسډ فایندینګ دی او ګوټو چې دی ګوټو هم په دغه ځای کې کولی شو چې استعمال کو او هم کولی شو چې په دا لاندې ساحه کې په دا ریپلیس کې هم کولی شو چې ګوټو استعمال کو یعنې دا درې سره تقریبا په یوه ساحه کې دي د ګوټو څخه هدف دا دی چې مثلا مثال احمد تا پیدا کړي ګوټو پر کلیکې دا معنی چې یعنې دوهم ځای کې په کوم ځای کې احمد استعمال شوی دی هغه ځای ته ورشه دریم په کوم ځای کې استعمال شوی دی هغه ځای ته ورشه څلورم په کوم ځای کې دغسې په ترتیب سره مثلا راځمه پر ګوټو باندې کلیک کومه اوس په دې ځای کې کولی شئ ښه وبخښئ زه غلط شوم په ګوټو کې زموږ هدف دا دی چې کم پیج نمبر ته غواړو چې ولاړ شو کم سیکشن نمبر ته غواړو چې ولاړ شو کم لاین ته غواړو چې ولاړ شو کم بوکمارکو کمنټو فوټنوټو یا مختلف شیان چې موږ استعمال کړي دي سره کم کولی شو چې هغه ځای ته ولاړ شو مثلا سیکشن دی یا لاین دی لاین خو دغه دا د صفحې نمبر دی سیکشن چې دی دا که چیرې تاسو خپل ډاکومنټ پر دوو برخو باندې وویشئ عیناً لکه دا ما چې مخکې د مونوګراف درکوله چې 140 مخه ستاسو د مونوګراف باډي ده یا اصلي برخه ده او 10 مخه چې دی هغه اضافي معلومات دي په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې د خپل مونوګراف یا پر دوو سیکشنو باندې تقسیم کړئ صحیح دی چې هغه دلته په انسرټ کې فکر کوم ستا انسرټ کې د سیکشن بریک په نامه باندې نه پوهېږم چې د دې ښه په دې ځای کې به یې فکر کومه دغه دی بریک په دې ځای کې کولی شئ چې دغه صفحه بریک کړئ لاین بریک کړئ مثلا او سیکشن بریک هم د دې په دغه ځای کې څه نه پوهېږم چې په دې ځای کې دی سیکشن بریک که په کوم ځای کې خو ستا وروسته یې وایو سیکشنونه چې مثلا په کوم ځای کې کولی شو چې سیکشن بریک ووو د دې دپاره ښه اسانه مثال یا به د دې په دغه ځای کې ووایمه بیرته راځم و هوم ته مثلا ستاسو کرسر دلته پر اوله لیکه باندې پروت دی راځئ مثلا دا سلیکټوئ راځئ پر ګوټو باندې کلیک کوئ لاین وایي لاین نمبر مثلا 15 سلیکټوئ ګوټو دی 5م لاین ته رالی دا په 5م لاین کې کرسر پروت دی اول دوهم دریم څلورم ښه اول دوهم دریم څلورم دا 5م لاین 5م لاین د ټکسټ ته دی ځي په کوم ځای کې چې ټکسټ شروع شوی دی اصلا خو دا هم یو لاین دی مثلا صحیح دی یا مثلا زه پر دې ځای باندې کلیک وکړم دا انټر کړم مثال راځم پر بیا پر فایند باندې کلیک کوم راځم پر ګوټو باندې کلیک کوم مثلا پر اوومه لیکه باندې پر اوومه لیکه باندې دی ځي اوومې لیکې ته ښه 1 2 3 4 5 6 دا اووه دی لیکه څه رقم حسابي هر ځای چې انټر شوی دی یوه لیکه اخلي صحیح دی نو په دې خاطر باندې دی دا د اوومې لیکې ته رالی دا که چیرې زه اتمه لیکه انتخاب کړم دی پر دې ځای باندې استفاده کېږي د دې لیکې څخه هم دی حسابي پکښې کې
نو کولی شو چې find replace او find او replace د دې لپاره استعمال کو او select چې دی select د دې لپاره استفاده کیږي چې یا ته غواړې چې ټول ډاکومنټ select کړې دا که چیرې یو مخ وي مثلا رند دا که چیرې یو مخ وي او یا هم مثلا راځي مثلا رند دا هم 150 پاراګرافه 14 مخه شو په دې ځای کولی شي چې یا د دې څخه استفاده وکړي کنټرول ال اوس چې هر ځای ته ورسي هغه ټوله سلیکټ شوی دی صحیح دی یا به د دې څخه استفاده کوو او یا هم کولی شو چې د کنټرول ای څخه استفاده وکړو پر دې باندې هم کولی شو چې دغه سلیکټ یې کړو اوس سلیکټ ابجیکټ بیا د دې دپاره دی که چیرې تاسو په خپل ډاکومنټ کې یا پکچر استعمال کړی وي یا مو ویډیو انتخاب کړی وي یا مو ټیبل ور اچولی وي مثال دا ابجیکټونه دي دا خو ټیکسټ دی دا اوس چې ما لیکلی دي هغه چې دی هغه ابجیکټونه دي عکس ابجیکټ دی مثلا په هغه صورت کې دی سلیکټ یي که چیرې تاسو لاندې ادرس هم ورکړئ مثلا فیګر 1 شاید په ځینو کتابو کې تاسو لیدلی فیګر 1 فیګر 2 د دغه موضوع د روښانتیا دپاره دغه عکس ته لاړ شئ او هغه عکس خپل نمبر لري صحیح دی نو پر دې رقم باندې کولی شئ چې هغه سلیکټ کړئ ورپسې سلیکټ all text with similar formatting no data ښه په دې ځای کې وایي ټوله هغه مثلا زه به یو وارې دا چې په سترګو باندې ووینو زه چې هم ښه وي د دې فارمټ یا د خط ډول یې مثلا پر دې رقم باندې دی دونې غټ دی او مثلا دغه مثال رنګ دی مثال اوس دغه فارمټ زه غواړم چې دغه فارمټ هم دا رقم کړم راځم پر دې باندې کلیک کوم دا هم سلیکټ کوم دا فارمټ هم دغه رقم شو اوس راځم select text with similar formatting اوس یوازې دی دغه دوه سلیکټ یي په دې خاطر باندې چې د دوی دوه د خط فارمټ سره یو رقم دی نو په دې ځای کې استفاده ځینې کوو که چیرې تر دې ځای پر څوک پوښتنه لري ویې کوي